د طالبانو حکومت وایي چې د رسمیت په لار کې خنډ موږ نه بلکې امریکا ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغان حکومت وایي د رسمیت پیژندلو په لار کې تر ټولو ستر خنډ امریکا دی. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په یوه مرکه کې ویلي چې د رسمیت پیژندلو په لار کې خنډ د دوی سیاستونه نه بلکې د امریکا بې پروایي ده. د ده په خبره امریکا نه په خپله د رسمیت پیژندلو لپاره ګام اوچتوي او نه هم بل چاته اجازه ورکوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. مجاهد زیاته کړې چې دوی د رسمیت پیژندل کېدو لپاره ټول شرایط پوره کړي دي او د نړیوالې ټولنې دنده ده چې نور د افغانانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي ټینګار کړی چې حکومت یې پیاوړی دی، د امنیت په تامین کې بریالي شوي دي او د ولس ملاتړ هم له ځانه سره لري. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.